बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी जमा ग्रान ख्वाग मलगरो नन तासु गोरे पार्लियामेंट हाउस का मुश्तरका इजलास द हुकूमत वहम काल शुरू की दो बने दगा शुरू की खो बल तरफ था नन चिकुमगा तास्ता खसूसी खबर बको अगा यो द पाक अफगान रिलेशन पर दगा वक्त के चिकम अफगान कड़वालो मने सख्त रखस्ती शवीदा अफगान हुकूमत सरा कम नमूना सलूक की खो बल तरफ था दगा सूरत हाल से दे हुकूमत उपसे द पारा लार संग जुड़ी या दगा कार चिकम दे मुमकिन दे और कन दे और दगा चिकम तास्ताबा पदी सूरत हाल बरे नन वारो हमने खबर को यो तरफ तक होता तो गुरु चलता सिक्योरिटी कम दगा दे सख्त कर शिविदा नन पार्लियामान आगाज बने यो तरफ ता दलता सूरत हाल देर बदल दे अपोजिशन पर एहतजाजम की खासकर पीटीआई खुबल तरफ था और दगा की चिकम तास तरफ खास खबर शेयर को आगाज पाक अफगान और द अफगानानो कड़वालो से अमल बने और पदी वक्त हुकूमत तक कम चैलेंजेस रामख्तशवी दी और बल दगा सूरत हाल न कम खदशात जहरीगी और कम दगा न नुकसान जहरीगी अगर पारा हम हुकूमत वो सोच विचार शुरू करे दे नो मुमकिन अखकारी कम 31 मार्च खबर की बिल्कुल फाइनल दा खुदा से मुमकिन न दा और नखकारी सबा यो गटा गुंडाम पदी बने रबल शिविदा जराय तरमखे अगर मनिम तासरा खबर कोमा खो अवल बरजू د पार्लियामान تاسو دا ګوري چې نن د مشترکه पार्लियामान غونډې د پاره سکیورټي بندوبست تاسو ګوري او دلته حلچل ګوري شرایط دستور دي ته ویل کیږي مکمل دغه سیل کړی شوی دی دلته چې کوم تاسو حالات ګوري دلته میډیا هم یو شمیر گاډي چې کوم تاسو ګوري ولاړ دي خو دغه کې نن د पार्लियामान خصوصي اجلاس کوم دا کیږي دغه آئینی طریقې باندې هم داسې دا چې په دغه کې خاص لکه تاسو څنګه خبرو کو چې د حکومت دویم کال چې کوم هغه دویم کال شروعاتي نو کې مشترکه اجلاس عمل کیږي او بیا صدر مملکت خطاب کوي هغه خطاب کې صدر مملکت چې کوم دی هغه خپل چې کوم په 13 کال د حکومت کارکردګي دا راتلونکي کم چیلنجز وی علاقائی سطح باندې خبره اترې چې کوم دی هغه ډیر ضروری دي نو دا د پارا د اپوزیشن ډیر سخت پروټیسټ خاص کر پاکستان تحریک انصاف سخت احتجاج بکیږي पार्लियामान کې هغه هم تاسو ته خيو خو دې سره اوس رزو د موجوده صورت حال باندې غټه سینیارو جوړ شوې ده چې د افغانستان سره کم معاملاتي پاکستان د ترخرګرۍ د وجنا افغان کډوال چې کم 45 کالو مرستي اوسېږي هغه एकदम چې کومه دا فیصله ده एकदम خو د 1200 کالونو روان 2023 نه چې کم دغه کې سره روانه ده کیږي خو دا کې एकदम خبر مونږ دا کوو چې کم د پیور کارت د 540 کالو خلک دي دلته پیدایشي کم خلک دي هغه چې کوم بسل بیا هغه کاروبار چې کم د کاروبار بقاعده هغه لکونو نور په کاروبار شوی دی په دا کې ډېر غټ کنفیوژن جوړ شوی دی خلک وایي لکه د ځکه چیر افغان مهاجرین خو بزنس نشي کوئی بقاعده پاکستان په یو آئینی تحت باندې هغه ته پیور کارت سټیزن کارت ورکې بزنس د پاره غور کا او څوک چې کم ویزو باندې دي هغه خو آلریډي دی ویزو باندې او یو خبره به دې کې دا واضحه کما چې 4 سره ویزې دي هغه د اسلام آباد پنده یا پاکستان نه بهر نشي تللی هغه قانوني دي هغه یو طریقې باندې هم نشي ولې او یو طریقې باندې هم نشو بسله او دا پالیسی کې هم نشتا کدا شان دوشنو دا انټرنیشنل لا کې هم پاکستان رګيږي او بل طرف ته چې کوم دغه پیور کارت سټیزن کارت دی هغه چونکی میعاد ختم شو نو دو دکی طریقه کار دا کولو چې شپږ میاشتې ایکسټنشن هغه ورځونه دغه معاملې روانه وا چې دوی لپاره مزید یک غور نکړو او دغه واپس کو خو دغه کې اوس غټه مسله په د حکومت د لپاره جوړ شوې ده چې اوس په دومره لکونو تعداد کې لکه شل لکه دغه پیور کارت او سټیزن کارت ملاو کې جوړیږي چې دغه او بسل एकदम سره او دلته کې شل لاکو کې یو تاسو دا ګرانټي سره ویلې شمه چې نیمه زیات خلکو دلته کې کروڑو اربو روپو بزنس دي کاروبارونه دي دا एकदम سره په دا کې ختم کېده ممکن نه دي اوس بدلته کې پاکستان ته نقصان څه شي دی هغه باندې خبره کو یو خو دغه چې کړه دی او عمل شروع شي یا سختی شروع شي نو دین ډېر غټ رجسټرن پیدا کیږي دین ډېر غټ نفرت چې کم دی هغه خور کیږي بل طرف ته موږ میډیا باندې ګورو یا نور څه کم دا پنجاب سایډ نه یو طرف نه بل طرف نه داسې صورتحال एकदम جوړ کړی شوی دی چې افغانان بس بالکل زموږ دشمنان دي داسې نه ده افغانان څنګه زموږ دشمنان کېدای شي دینه مخکې چې کوم دته کم ترجیح ورکول کېده نور حکومتونو کپل سه باندې دا راغلي وو یا چې کوم
دوتا یو ویلکم صورتحال کم غشو بیا مینس کې एकदम سره څنګه دا موږ ټول دښمنان جوړول شو دا کله کې دی نشي کده چې چیرې شوا نو بیا به وکیل دښمنۍ طرف ته نور هم زور زیات شي او دا ترخګرۍ پیښې به نورې زیاتې شي نو دغه شانتې نه ده پکار کومګه ملګري دي خاص کر سوشل میډیا دي که نور ټول پاکستانیان دا پکار ده چې کومګه پاکستانیان بار ملک پاتې کیږو نور مختلفو ملکونو کې قانوني توګه باندې پاتې کیږو کاروبار لپاره پاتې کیږو نو موږ باندې که څوک داسې انتې هغه وکړي نو څومره ته ما ته ووایه چې خیرې به کېږي څومره به هغې بد اثر غورځېږي نو دغه صورتحال څه نه څه پیدا شوی هم دی چې که تاسو وګورئ خاص کر دوبۍ یا نورو کسانو کې کم پاکستانیانو بیا خاص کر څو ضلعو باندې پابندي لګولې او څومره دک یا څومره تکلیف ورکړی دی یو دغه پوینټ بل طرف ته حکومت چې کم په دغه ټینشن باندې سبا تاسو ته ما ویلو چې یو غټه غونډه رابللې ده د کې سکیورټي هغه باندې هم ده په دغه عملیاتو باندې هم ده او دغه کې څه نه څه داسې خبرې شته چې اوس دغه معامله چې کومه ده یو طرف ته به کېږي او یو طرف ته کولو دپاره دې کې یو قسم سختی خود ویلی دي چې بالکل یکم اپریل نه به چې کومه ده بس بیا هغه روان شي خو داسې ممکنه نه ممکن کېدی شي میټینګونه روان دي او سبا میټینګ نه پس د کوم جوینټ اکشن کمیټي چې کوم افغانانو جوړه شوې ده هغو سره هم ذرایع تر مخې رابطې شوي دي هغه به کینی په دې باندې لوی عمل چې کم دی هغه به تاسو دا موجوده ورځو کې وګورئ چې درته ټکېږي به هغه طریقې کې باندې توپسي هغه پروسس به ورته چینج کول غواړي وخت مو یاد به ورکې زیاتول غواړي دغه شانتې 31 مارچ کم دی هغه ممکنه نه دی او دغه تازه صورتحال چې کوم راځي هغه تاسو سره هم شیر کوو ان شاء الله چې امید لرو تاسو موږ سره په دې کې په خاص کر په دې پلیټ فارم باندې تعاون تاسو نه باغلو چې تاسو ته موږ کوشش کوو چې هغه خبرونه یا هغه تاسو ته رسو یا نور چرواکو ته رسو چې هغه صحیح حقیقت معنی لري خودي کې تعاون تاسو دا دی چې چا چینل نه سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ ګرامنا خوشحال او آباد اوسئ